موږ په نورو ویډیوګانو کې د چین د بیلابیلو سلسلو په اړه خبرې کړې دي. د سانګ سلسله په ځانګړي ډول د ټکنالوژۍ د نوښتونو د دورې په توګه یادېږي. نن به همدا موضوع په تفصیل سره وڅېړو او د دې دورې د مختلفو پرمختګونو په اړه به لا معلومات ترلاسه کړو. د سانګ د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر مهم اختراعات او پرمختګونه رامنځته شول. تر ټولو مشهوره اختراعات او پرمختګونه یې باروت، د خوځېدونکو بلاکونو چاپ او کمپاس یا قطب نما وه. لومړی راځو د چاپولو پرمختګ یا اختراع ته چې د چاپ دودیزه طریقه د ټانګ په دوره کې پیل شوې ده، خو د سانګ په وخت کې خپل کمال ته ورسېده او د خوځېدونکو بلاکونو په مرسته یې چټکتیا او اغېز ډېر شو. دویم کمپاس یا قطب نما او بیړۍ وې. د سمندري سفر لپاره کمپاس یا قطب نما بشپړه شوه. کښتۍ ښې جوړې شوې او چین د سمندري سوداګرۍ لپاره ډېر پیاوړی شو. ملکي خدمتونه او فلسفې په دې دوره کې خپل اوج ته ورسېدې او د نیو کنفیوشیزم د ودې له لارې یو فکري او ټولنیز بنسټ رامنځته شو. خو دلته یو پوښتنه دا ده، ولې دا دومره نوښت او ثبات د سانګ په دوره کې ممکن شوه؟ که څه هم د تاریخ په اوږدو کې 300 کاله ډېر نه ښکاري، خو د یوې واحدې سلسلې لپاره دا یو ډېر اوږد او باثباته واک ګڼل کیږي. البته د دې سلسلې منځنۍ برخه په 1128 میلادي کال کې په شمالي سانګ او جنوبي سانګ وویشل شوه، خو په ټوله کې دا د چین د هوساینې یو اوږد پړاو و. د نفوذ د زیاتېدو یو لامل خوراک و. د سانګ په وخت کې د ختیځې اسیا څخه یو داسې د وریجو ښه تخم راوړل شو چې حاصل یې ډېر و او د زیاتو خلکو د مړوند ډکولو وس یې درلود. د وریجو د دې زیاتوالي له امله نفوس له شاوخوا 50 میلیونه د ټانګ په وخت کې و تر 100 میلیونو د شمالي سانګ په وخت کې ورسېد او بیا د مینګ په وخت کې تر 200 میلیونو پورته شو. سوداګري او د اوبو لارې هم ډېرې مهمې وې. چین له پخوا راهیسې د سیندونو یوه پراخه شبکه درلوده، خو د سوی سلسلې په وخت کې د لوی کانال جوړېدو کار بشپړ شو. دا لا تر اوسه د نړۍ تر ټولو اوږد مصنوعي کانال و چې له بیجینګ نه تر هانګچو پورې غځېدلی دی. د همدې کانال او سیندونو په مرسته کرنه او سوداګري ډېره پیاوړې شوه. په سانګ دوره کې د بندونو قلف یا پاونډ لاک اختراع شو چې د اوبو د سطحې د بدلون پر مهال د کښتیو تېرېدل اسانه کړل. دا اختراع نن هم په کانالونو کې کاریږي. بله سترې نوې هڅه د کاغذي پیسو رامنځته کول و. د کاغذي پیسو کارول د خلکو د راکړې ورکړې په تاریخ کې انقلاب رامنځته کړ. د سرو زرو او سپینو زرو پر ځای د کاغذ پر اساس د پیسو د راکړې ورکړې امکان د سوداګرۍ او اقتصاد د ودې لامل شو. په 1121 میلادي کال کې د شمال څخه راغلي فاتحان په ځانګړي ډول جین قبیلې د شمالي چین کنټرول ترلاسه کړ. د همدې لپاره د سانګ پلازمینه له کایفنګ څخه د جنوبي ښار هانګجو ته ولېږدول شوه. هانګجو د لوی کانال جنوبي پای و او له همدې ځایه د سانګ واکمنۍ د جنوبي سانګ په نوم یو بل پړاو پیل کړ. سره له دې د سانګ هوساینه نږدې 1.5 کاله نوره هم روانه پاتې شوه. په پای کې داسې ویلی شو چې د سانګ سلسله د چین د تاریخ هغه پړاو دی چې پکې ټکنالوژي، سوداګري، کرنه، ملکي خدمتونه، د کاغذي پیسو کارونه او فلسفي پرمختګونه یو ځای شول. د همدې لاسته راوړنو له امله د چین د تاریخ په تلپاتې مهمو دورو کې شمیرل کیږي. دا نو داسې ویلی شو چې دا د چین د یو مهمو دورو د سانګ په نوم د پرمختګونو څخه چې نن هم په نړۍ کې ورڅخه استفاده کیږي معلومات مو ترلاسه کړ.